تشکیلاتو باندې خو موږ الحمدلله ډېر کار کړی دی، تر ډېره حده منظم شوي دي. اوس هم د نظم په حال کې دي. تازه فارغین لرو هره میاشت، بلکې په مختلفو کلي اردوګانو کې په زرهاو کسان تر اوسه موږ فارغه کړي دي. نظم او ډیسپلین الحمدلله تر پخوا ډېر شوی دی. یعنې اوس الحمدلله موږ په هېواد کې یو قوي او منظم مجهزه اردو لرو چې د افغانستان د ارضي تمامیت څخه په هر وخت کې دفاع ته چمتو او آماده ده. آینده ښه پلانونه لرو، امید لرو چې په آینده کې به نور هم پرمختګونه ولرو. پلانونه مو شته چې په وخت سره په ټول شل کاله د یوه ټوپک د مرمۍ د جوړولو استعداد په د افغانانو کې نه دی پیدا شوی. ټول هغه موارد، ټول هغه شیان، هغه آلات چې دا ورته زده کېږي دا د افغانستان څخه اخیستي دي. جوړې مرمۍ، جوړ ټوپک، جوړ ټانک دی درته راوړي، در باندې خرڅوي، دی یې جوړوي، خو دی متمدن دی، دی پرمختللی دی، دی پیسې لري. په یوه او په بل نامه باندې موږ او تاسو پوهوي. ډېره تېروتیا په کار ده. زه به دا توان ولرم، دا استعداد ولرم او دا څه برابر کړم چې دا هڅه مې په خپله په وطن کې جوړ کړم. فضا باید په خپل لاس کې واخلم، سرحدات باید محفوظ کړم، تر څو هر هغه څوک چې د افغانانو د خوشحالۍ دښمن دی، د افغانانو د ابادۍ او سوکالۍ دښمن دی، د افغانانو د سوله ییز ګډ او مرفه ژوند دښمن دی، و افغانستان په بده سترګه ونه ګوري او بیا په دې اراده او تکل نه شي چې زموږ ستاسې څخه دغه راغلی امنیت، دغه راغلی سوله، دغه نظام، دغه قوت او دغه ورورګلوي واخلي. وغورځوئ تبعیضونه تر شا وغورځوئ. اهداف باید مشخص او هر هغه مشر چې زما ولې اهدافو ته رسوي او په دې لاره کې زما رهنمایي کوي، زما مشر دی، زما قومندان دی، که د هر ولایت، هرې ولسوالۍ، هر قوم، هر ژبې